نن زمونږ هغه حق اخیستی کېږي او موږ بې کوره کېږو، نو موږ دلته د خپل خاوره باندې د امن دپاره راغونډ شوي یو او دا امن موږ د ټولې دنیا دپاره غواړو. پښتانه کله هم داسې نه وو، نه چېرته دهشتګرد وو نه جنګ پرست دي. دنیا کوم لوی طاقتونه چې دي هغې زموږ په خاوره باندې یو داسې سپېره جنګ د تېرو ۴۵ کالو نه هغه کړی دی چې زموږ د ژوند دغه ټوټل نقشه یې بدله کړه. موږ د مخکې تلو په ځای وروسته لاړو او دا د پکار دی چې په دې باندې پښتانه په دې خبره رایوځای شي او د دې خلکو نه د خپل امن دپاره ګټې وکړي او خپل دغه جدوجهد چې دی د امن دپاره دا جاري وساتي. په افغانستان کې چې کوم نن سبا حالات دي دا حالات چې کوم دی کې د ټولې دنیا لاس دی چې لوی طاقتونه چې دی هغې خپلو کې جګړې کوي او دا د افغانستان د خلکو چوایس نه دی. نن چې کوم هلته حالات دي نو هغه د یو ورځې نه دي، هغه هره هفته هره میاشت یو نوی قانون رابلی چې کم د زوړ د قانون نه زیات خراب او زیات سخت دي. نو په داسې حالاتو کې دا د دې خطې چې کوم دی هغه ټول امن تباه کېږي، ځکه چې ښځه چې دا هغه امن غواړي. ښځه کله هم د جنګ کیسه نه ده جوړه شوې، نو دا ډېر ضروري دی چې ښځې دې مخکې راشي او هغې دې د دې حالاتو نه د وتو کوشش وکړي. یو جنگ چې 100 کالو پورې د اغزي عوام باندې تیریږي، کو هغه اکونومیکلی کو هغه ایجوکیشن سیستم یا غنټي کېږي. نو پکار دی چې جنگ نه کې پاکستان او افغانستان یا دیګر ممالک دي هغه ته پکار دی چې امن کې اوسېږي، ځکه چې ټول مسلم ممالک دي. موږ یو ځای باندې یادي موږ داسې جنگي ګنو بیا به موږ سره هم بد کېږي، نور چا سره بد نه کېږي. موږ خپل عوام لپاره پکار دی چې موږ په اتفاق باندې کېږو او دا جنګونه ختم کړو. خو چې داسې جنګي ماحول وي نو ټول نه زیات مین د خپل بچو لپاره سکیور شي چې موږ ماشومان بهر نه استو، چې ماشومان ایجوکیشن بیسیک ایجوکیشن هغې ته نه ملاویږي، هغې سره خو بیا دا کېږي هغې مخکې بیا ان ایجوکیټډ پاتې شي، هغې ته ډېر هرډلز راځي، هغې ته جاب نه ملاویږي، بیا بېروزګاري پیلاویږي. نو ډېر زیات نقصانات دي د دې جنګ نه. چې په دې ټوله نړۍ کې چې کوم جنگ روان دی د دې خلاف موږ زنانه حواس پورته کوو چې یاره ځکه چې جنګونو کې زیات هم زموږ زنانه ځپلې کېږي، ماشومان ځپلې کېږي او په دې بارډر باندې چې کوم حالات روان دي موږ خپل واکمنو ته دا درخواست کوو چې مذاکرات وکړی شي. د جنگ د یو مسلې حل نه دی، جنګونه به ودرېږي، خو چې کم عام خلکو ژوند نن متاثره شوی دی هغه ژوند بیا دې ته واپس نشي ملاوېدی. نو ښه دا ده چې نن نه دې مذاکرات وکړي او دا جنګونه دې بند کړی شي. په ټوله نړۍ کې چې کوم روان دي موږ ټولو ته دا درخواست دی چې دې چې کوم خپل ذاتي مفاداتو نه دي وځي او د عام عوام ولس دی فکر وکړي او دا جنګونه دې بند کړی شي. جنګ کلم د مسلو حل نشي کېدی، ځکه چې د یو پرامن معاشرې لپاره کلم دا نه ده چې د هغې مسلې راغلي دي، په هغې کې څه قسم له ډیزاسټر راغلی دي، نو د هغې لپاره جنګ شوی دی او په جنګ باندې حل شوي دي. که فرض که په یو ملک کې یا په یوه سیمه کې جنګ شروع کېږي هم او د مسلو د حل لپاره د هغې بالکل مخنیوی پکار دی. د هغې لپاره یوازینی حل دغه دی چې کینی دغه خلک دغه مشران او دغه مسلو حل د ناستو د خبرو اترو د لارې روباسي. بیا هم دغه جنګ ټول اثر چې کوم دی هغه په ماشومانو په ښځو باندې پرېوځي، ځکه چې دغه ښځې د دغه خپلو سړو چې کومي د هغوی مخې ته ولاړي نو په دغه وجه باندې ټول دباو چې کوم دی هغه په ښځو په ماشومانو باندې راځي، که هغه جسماني تور دی، که هغه نفسیاتي تور دی او که هغه معاشي تور دی. نو دا ډېره زیاته د دې دپاره یوه ډېره زیاته د تکلیف خبرې چې خامخا د نورو په جنګونو کې زمونږ د سیمې ښځې چې کوم دي هغه په هغوی باندې بد اغېز پرېوځي او هغوی پکې کړېږي. که د دوو ملکونو یا د دوو کسانو یا د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کېږي هم نو درېیمې قبیلې له درېیم تن له یا درېیم ملک له پکار ده چې راپاسي او په هغې کې د ثالثۍ یا د درېیمګړي کردار ادا کړي او دغه معامله چې کومه ده یا دغه ستونزه چې کومه ده دا د جنګ طرف ته لاړه نه شي.